خاوند خو مې لا نه دی، بوای فرینډ مې دی، خو خاوند مې جوړېږي. وګورئ که ما سره په لاره باندې دومره مینه کوي، او ما خو دا د خدای نه غوښتل چې ماته الله پاک داسې ښایسته خاوند راکړي. ښایسته هم دی، خوی هم ښکلی دی، او زما سره مینه محبت هم کوي، او زما کیر هم کوي. د دې نه خو بله ښه خبره نشته دی. نو لکه اوس دا کومه معامله روانه ده، دا تاسو وګورئ په دې ویډیو کې ټول نه مخکې خو مې ورته ډېر زیات وخندل، اریان شوم چې آیا دا کومه قیصه روانه ده، بلکې د شرم کم هغه انتها چې ده هغه یې کړې ده. زه به تاسو سره شریکه کړم دا وخت ګل چاهت هغه په جرمني کې ده، او د جرمني که تاسو هسټري وګورئ نو د ګې په لحاظ سره کم چې مونږ وایو دا ال جی بي ډي کیو او داسې قسمه قیسې چې کمې روانې لیسبین او دا په جرمني کې د ټول نه په ټاپ باندې روانې دي. ګل چاهت چې کم دی هم هغه ځای ته ځان رسولی دی. الله تعالی دې خیر وکړي، ځکه دا کم حالات چې دي شروع کړي دي ډېر زیات کم زموږ پښتانه ورونه ورسره کم زموږ ملک چې دی کومه صوبه چې ده هغه په شرمونو باندې وشرمول. لکه اوس دی چې کم دا لکه یو ویډیو هم نه بار بار دا ویډیو جوړی پکې وایي چې ما له دې خپل بوای فرینډ سره واده وکړو، د هغې داسې په غی کې ناسته وي او داسې مختلف قسمه غلط کم حرکات چې دي هغه ورسره کوي او خلکو ته چې کم دی هغه شو کوي. نو ډېر زیات افسوس سړي له راشي، ځکه چې یو ځل په تبلیغ کې کله لاړو نو بیا د تبلیغ نه راووتو او د تبلیغ کم حضرات چې دي په هغو باندې څه الزامات ولګول چې آیا ما سره په تبلیغ کې کم امیران چې وو ما سره دا چل وکړو دا چل یې وکړو. نو د تبلیغ کم هغه دغه چې وهی وله بدنامولو کوشش کوو، یو پیتنه غونته کې ټایپ سړی دی. بس الله تعالی دې ورته هدایت وکړي، او که هدایت ورته نه کړي الله دې تباه او برباد کړي، ځکه فتنه د مسلمانان پښتانه چې کوم دي هغه بدناموي. نو دغه کومې نوي ویډیو چې راځي به هم تاسو کتلي وي، ډېرې زیاتې شرمناکې او ډېرې زیاتې فحاش قسمه ویډیو جوړوي. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله. بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.